دا تصور وکړئ هره شپه چې تاسو سترګې پټې کړئ یو داسې نړۍ ته داخلیږئ چې قانون یې بدل وي، وخت پکې ودرېږي، مړی ژوندي کېږي، راتلونکی ښکاره کېږي او داسې پیغامونه درته راځي چې د ورځې په وخت کې څوک نشي درلیږلی. آیا دا نړۍ یوازې خیال دی که کموونکی حقیقت؟ نن به درته ووایو چې خوبونه د انسان د ژوند سره څومره ژور تړاو لري، ولې راځي او څومره یې رښتیا کېږي. خوب یوازې خیال نه دی، خوب د ذهن، روح، حافظې او د انسان د داخلي نړۍ یو ګډ تصویر دی. د اسلام له مخې خوبونه په 3 ډوله دي: رحماني خوب، د الله له لوري پیغام، لارښوونه، خوشخبري او یا خبرداری. نفسي خوب، د انسان د فکرونو، اندېښنو، هیلو او ذهني فشار عکس. شیطاني خوب، د ویرو، وران فکر او ګډوډ ذهن سبب. په دې معنی که انسان غواړي خپل ژوند ښه درک کړي نو باید خپل خوبونه جدي ونیسي. دوهمه برخه، آیا خوب د ژوند سره تړاو لري؟ هو، قوي تړاو لري په 3 لویو لارو. د راتلونکي د حالاتو نښې په خوب کې ښکاري. ډیری انسانانو ته له پیښو مخکې په خوب کې اشاره ورکول کېږي. دا اشاره کله خوښي وي، کله غم، کله د یو خطر خبرداری او کله د یو خیر دروازه. خوب د انسان د نن حالت ښیي. انسان چې څه پټ کړي، ښه او بد، هغه په خوب کې څرګندېږي. که زړه نا ارامه وي، خوب ګډوډ وي. که ذهن پاک وي، خوب ښکلی وي. که ژوند سم وي، خوبونه هم نرم وي. خوب د فیصلو په جوړولو کې اغېز لري. خلک پریکړې کوي، کارونه پرېږدي، یو ځای نه ځي یا یوې لارې ته داخلیږي یوازې د خوب له امله. نو هو، خوب د ژوند سره رښتینی تړاو لري. په اسلامي روایاتو کې واضح بیان دی. رحماني خوب د الله له لوري یو پیغام دی. ملایکې د انسان په ذهن کې هغه نښې ښودلی شي چې هغه ته ګټه رسوي. ښه خوب د نبوت یو ډول برخه ده، بد خوب د شیطان وسوسې دي. ګډ ویرونکی خوب یوازې د ذهن ستړیا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نیک خوب د نبوت له 26 برخو څخه یوه برخه ده. نو دا چې خوب د انسان د ژوند برخه ده یو روحي حقیقت دی. ساینس وایي د انسان عقل د ورځې په وخت کې ډیر مصروف وي. د شپې په خوب کې حافظه منظمیږي، ناتمام فکرونه په خوب کې بدل کېږي. د ویرې، فشار، اندېښنې، امیدونه، نفرت ټول په خوب کې تصویر کېږي. د دې په معنا که څوک ډیر فکر کوي، ډیر ستړی وي، ډیر غمجن وي یا ډیر خوشحاله وي، دا به په خوبونو کې ضروري ښکاره شي. نو د ژوند او خوب ترمنځ دا اړیکه 100% ثابته ده د څو لاملونو له وجې. د روح ځواک، انسان چې ویده شي روح یې د بدن له ځینو بندونو خلاص شي، د لیدو وړتیا یې زیاتیږي، نو د راتلونکي د حالاتو نښې لیدلی شي. د تقدیر دروازه، ځینې وخت انسان ته یوه نښه ورکړل کېږي چې د تقدیر برخه یې ده، نو هغه رښتیا کېږي. د ملایکو الهام، په تفسیرونو کې راغلي چې ښه خوب د ملایکو له الهام څخه وي نو ځکه پوره کېږي. ځینې خوبونه یوازې لاندې لاملونه لري: د ډېرې ستړیا له امله، ګډ خیال، ډیر خوراک یا ناوخته خوراک، ډیر فکر، پریشانی، د ورځې په وخت کې ډیره مصروفي، د بدن کمزوري. دغه ډول خوبونه هیڅ تعبیر نه لري. د دې مثال داسې دی لکه یو خراب عکس چې رنګ یې ګډوډ وي. دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده انسان همغه خوب ډیر یادوي چې د ژوند سره یې تړاو لري. مثلا که څوک د نوي کار فکر کوي په خوب کې به کار ښکاري، که څوک مسافر وي په خوب کې به وطن ښکاري، که څوک د پیسو اندېښنه لري په خوب کې به فقر او پریشانی وي، که زړه درد ولري خوبونه به سخت وي، که د الله سره تعلق قوي شي خوبونه به نرم، رڼا او خوشبویه وي. نو خوب یوازې د شپې یو تصویر نه دی، خوب د انسان د ننه نړۍ رښتینی عکس دی. په نړۍ کې میلیونونه خلک وایي چې ما خوب لیدلی و سبا رښتیا شو، ما یو نفر په خوب کې لیدلی و وروسته ورسره مخ شوم، ما خطر په خوب کې لیدلی و ژوند مې وژغورل شو، ما یو مرګ لیدلی و څو ورځې وروسته رښتیا شو، ما د خوشحالۍ پیښه په خوب کې لیدلی و وروسته پوره شوه. دا ټولې تجربې د دې نښه ده چې خوبونه یوازې خیالونه نه دي. که انسان خپل خوب درک کړي نو له خطر څخه ژغورل کېږي، ښې پریکړې کوي، د غلطې لارې نه اوړي، د ژوند لپاره سمې پوښتنې جوړوي، د خپلو وروستیو ستونزو اصلي علت مومي. خوب د انسان نړۍ بدلونکی قدرت لري. د خوب سم تعبیر کول داسې دي لکه د یو لیک پټ رمز لوستل. که تعبیر غلط شي خوب هم غلط ګڼل کېږي.
نو هر خوب تعبیر نه لري، هر څوک تعبیر نشي کولی. تعبیر د وخت، ځای، انسان عمر، جنس او حالت سره تړلی دی. نو احتیاط پکار دی. خوبونه د انسان د ژوند، روح او ذهن ترمنځ قوي پل دی، نه یوازې خیالونه دي، نه یوازې تصویرونه، بلکې یو ژوندی پیغام دی. خوبونه له موږ سره خبرې کوي، زموږ دننه نړۍ راښيي، موږ ته خطر، خوشحالي، راتلونکي او پټ حالات په نښه کوي. نو که غواړئ ژوند مو بدل شي، د خپلو خوبونو قدر وکړئ. که تاسو هم داسې کوم خوب لیدلی چې رښتیا شوی وي، یا داسې خوب چې ستاسو په ژوند کې تغییر راوستی وي، نو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او سبسکرایب مه هیروئ، ځکه په راتلونکو ویډیوګانو کې به د خوبونو نور پټ رازونه هم درته ښکاره کړو.